نبوي سیرت د رحیق المختوم پښتو ژباړه. په داسې حال کې چې د مکې فضا د ظلم او طغیان تورو تیارو نیولې وه، د حمزه بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه په ایمان راوړلو سره د مؤمنانو زړونو ته نویو هیلو او ارزوګانو لاره ومونده. حمزه رضی الله تعالی عنه د نبوت د شپږم کال په وروستیو په غالب ګمان د ذوالحجې په میاشت کې ایمان راوړی دی. د حمزه رضی الله تعالی عنه د ایمان راوړلو کیسه داسې ده. یوه ورځ ابو جهل د صفا له غونډۍ سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته اذیت ورساوه. بدې خبرې یې ورته وکړې، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چوپ و، هیڅ یې هم نه ورته وویل. بیا ابو جهل پورته شو او رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یې یوه تیږه وواهه. مبارک سر یې ورمات کړ او وینې ترې را روانې شوې. بیا ابو جهل ورنه روان شو، د کعبې تر خوا له قریشو سره کېناست. د عبدالله بن جدعان یوې وینځې چې د صفا پر غونډۍ په خپل کور کې وه دا صحنه ولیده. په دې وخت کې حمزه رضی الله تعالی عنه له ښکار نه راغی. لنده یې په لاس کې وه. لومړی وینځې د ابو جهل د دې ناروا کیسه ورته وکړه. حمزه رضی الله تعالی عنه چې د قریشو تر ټولو زړور او غیرتي ځوان و، یو ځل په قهر او جوش راغی. روان شو تر څو ابو جهل وویني او حمله ورباندې وکړي. مسجد ته ننوت، د ابو جهل سر ته ودرېد او ورته یې وویل: ای بې غیرته، ته زما هغه وراره ته کنځلې کوي چې زه یې په دین یم؟ بیا یې په لیندۍ یو کلک ګزار ورباندې وکړ او سر یې ورمات کړ. په دې وخت کې د ابو جهل د کورنۍ یا بني مخزوم او د حمزه رضی الله تعالی عنه د کورنۍ یعنی بنو هاشم خلک سره راپورته شول. خو ابو جهل وویل: ابو عماره یا حمزه پرېږدئ، ما یې وراره ته ډېرې بدې خبرې کړې دي. د حمزه رضی الله تعالی عنه ایمان راوړل په لومړي سر کې د یو ننګ او غیرت له امله و. په دې ننګ کې ګیر راغلی و چې وراره ته یې چا په سپکه سترګه کتلې وه، اذیت یې وررسولی و. خو وروسته یې الله تعالی سینه پراخه کړه او په اسلام ټینګ ودرېد. او د حمزه رضی الله تعالی عنه ایمان، هغه حمزه چې په غیرت او شجاعت کې یې ساری نه درلود، د مسلمانانو لپاره د ډېر عزت او قوت سبب شو. عمر رضی الله تعالی عنه د مؤمنانو په لیکو کې په همدې وخت کې چې مکه د کفر او طغیان وریځو تیاره کړې وه، د الله تعالی له پلوه مسلمانانو ته یو بل د امید څراغ بل شو. یعنی عمر رضی الله تعالی عنه د مؤمنانو په ډله ورګډ شو. عمر رضی الله تعالی عنه د حمزه رضی الله تعالی عنه له اسلام منلو 3 ورځې وروسته د نبوت د شپږم کال د ذوالحجې په میاشت کې په اسلام مشرف شو. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له الله تعالی نه د هغه د اسلام سوال کړی و. ترمذی له ابن عمر رضی الله تعالی عنه او طبرانی له ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی: ته اسلام ته په عمر بن خطاب او یا ابو جهل بن هشام هر یو چې تا ته ګران وي عزت او قوت ورکړي. الله تعالی ته عمر رضی الله تعالی عنه منظور و او همدی په اسلام مشرف شو. که ټولو هغو روایتونو ته کوم چې د عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو په هکله راغلي دي نظر واچو، نو دا به راته په ډاګه کړي چې اسلام د عمر رضی الله تعالی عنه زړه ته په تدریجي توګه لاره موندلې ده. خو مخکې له دې نه چې د دې روایتونو لنډیز وړاندې کړو، لازمه وینم چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د احساساتو او عاطفې په هکله څه خبرې وکړم. عمر رضی الله تعالی عنه په شجاعت او غیرت مشهور و. حساس او تندخوی یې درلود. له لاسه یې مسلمانانو ډیر کړاوونه هم لیدلی دي، خو په ذهن کې به یې تل کشمکش او مقابله وه. له یوې خوا یې د پلرونو او اجدادو عاداتو او تقالیدو ته زیات احترام درلود. له لهو لعب او شرابو سره روږدی او عادي شوی و. خو له بلې خوا به دې ته هم په تعجب کې و چې مسلمانان د خپلې عقیدې په لاره کې دا دومره تکلیفونه او ستونزې څه ډول ګالي. د مسلمانانو له غیرت او ثبات نه ډیر متاثر شوی و او کله کله به یې په زړه کې دا هم راګرځېدل چې کیدای شي اسلام له نورو نه پاک او اوچت وي. لکه غزالی چې وایي د ده په ذهن کې د همدغه متناقضو نظریاتو له امله وه، کله به چې احساساتي شو ډیر ژر به بیرته نرم او آرام شو. د عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام په هکله د مختلفو روایاتو جمع او لنډیز.
یوه شپه عمر رضی الله تعالی عنه له کور نه د باندې ویده کېدو په نیت راووت. حرم شریف ته لاړ او د کعبې شریفي تر پوښ لاندې ننوت. دا په داسې حال کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه ولاړ دی او د الحاقه سورت تلاوت کوي. عمر رضی الله تعالی عنه قرآن کریم ته غوږ ونیو. ډیر ورته په تعجب کې شو. عمر رضی الله تعالی عنه له ځان سره وویل لکه قریش چې وای محمد صلی الله علیه و آله وسلم شاعر دی، وای په همدې وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا آیت تلاوت کړ: انه لقول الرسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. ژباړه: بشکه دا قرآن خبره د رسول مکرم عزتمن ده او نه دا خبره د کوم شاعر. بیخي لیک ایمان راوړی تاسې بلکې نه مؤمنان کیږئ. وای بیا مې وویل دا کاهن دی، نو هغه دا آیت تلاوت کړ: ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون د صورت تر پایه. او نه دا خبره د کاهن یعنی تیروته لکه چې تاسو ګمان کوئ لږ پند اخلی تاسې بلکې نه اخلی. وای نو په دې وخت کې می اسلام پر زړه اغیز وکړ. دا د عمر رضی الله تعالی عنه پر زړه د اسلام لومړنۍ اغیزه وه، خو جاهلي عادات او د پټو سترګو تقلید دومره ورباندې زورور و چې نه یې پرېښود حق ته سلامي شي. هماغه د جاهلیت په لار روان و او د اسلام په خلاف یې خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکوله. له رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره یې زیاته کینه او دښمني درلوده. یوه ورځ یې توره واخیسته او په دې نیت له کوره ووت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په شهادت رسوي. د لارې په اوږدو کې له نعیم بن عبدالله النحام العدوي سره مخ شو. څوک وایي د بني زهره قبیلې له کوم سړي او په بل روایت د بني مخزوم قبیلې له کوم کس سره مخامخ شو. هغه ورته وویل: ای عمره چیرته روان یې؟ ده وویل: ځم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووژنم. هغه ورته وویل: بیا به له بني هاشم او بني زهره نه څنګه ځان خلاصوي؟ عمر رضی الله تعالی عنه په ځواب کې ورته وویل: داسې ښکاري لکه چې ته هم له خپل دین نه اوړېدلی یې. هغه ورته وویل: عمره له یوې عجیبې پیښې نه دې خبر نه کړم. هغه دا چې ستا خور او ستا د خور خاوند دواړه ستا له دین نه اوړېدلي دي. عمر رضی الله تعالی عنه بیرته راوګرځېد او خپلې خور او د هغې خاوند ته ورغی. د هغوی په کور کې خباب بن الارت رضی الله تعالی عنه و او یوه صحیفه یا پاڼه هم ورسره وه چې د طه سورت ورباندې لیکل شوی و او دوی دواړو ته یې ورزده کاوه. خباب رضی الله تعالی عنه چې کله پوه شو عمر رضی الله تعالی عنه راغی نو ژر یې پټ او د عمر خور فاطمې رضی الله تعالی عنهما هغه صحیفه هم پټه کړه. خو عمر رضی الله تعالی عنه د خباب رضی الله تعالی عنه غږ اورېدلی و چې دوی ته یې قرآن کریم تلاوت کاوه. کله چې کور ته ور دننه شو ویې ویل: دا څه و چې ما اورېدل؟ هغوی ورته وویل: موږ خپل منځ کې خبرې کولې، نور څه نه و. ده ورته وویل: دا څه و چې ما واورېدل؟ هغوی بیا ورته وویل: موږ خپل منځ کې خبرې کولې، نور خو څه نه و. ده ورته وویل: لکه چې له خپل دین نه ګرځېدلي یې. د خور خاوند یې ورته وویل: ای عمره که حق ستا له دین نه پرته په بل کې وي نو بیا. عمر رضی الله تعالی عنه ورباندې ور ټوپ کړ او په ځمکه یې راچپه کړ. خور یې راغله او عمر رضی الله تعالی عنه یې له خپل میړه نه راپورته کړ. نو هغې ته یې هم داسې یوه څپېړه ورکړه چې پر مخ یې وینې را روانې شوې. ابن اسحاق وایي هغه یې هم ووهله او سر یې ورمات کړ. نوموړی رضی الله تعالی عنها په داسې حال کې چې غوسې اخیستې وه ورته وویل: ای عمره په داسې حال کې چې حق ستا له دین نه پرته په بل څه کې دی نو زه شاهدي وایم چې له یوه الله پرته بل څوک د عبادت وړ نشته او شاهدي وایم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله تعالی رسول دی. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. نو کله چې عمر رضی الله تعالی عنه نا امید شو او دا چې د خور وینې ولیدې خفا او په خپلو کړو پښیمانه شو او وی ویل: دا کتاب چې در سره و راکړی چې ویل ولم. خور یې ورته وویل: نه ته نجس او ناپاک او دا کتاب ناپاکان نشي اخیستی، نه یې شې لمس کولی. ولاړ شه غسل وکړه. هغه هم پاڅېد او غسل یې وکړ او بیا یې هغه صحیفه واخیستله او بسم الله الرحمن الرحیم یې تلاوت کړه. وی ویل: پاک او سپیڅلي نومونه. بیا یې طه تلاوت کړ او وی ویل: دا څومره ښکلی او اوچت کلام دی. ما ته محمد صلی الله علیه و آله وسلم راوښیاست. خباب رضی الله تعالی عنه چې کله د عمر رضی الله تعالی عنه دا خبرې واورېدې راووت او وی ویل: زیری مې در باندې ای عمره،
هیله ده چې د پنجشنبې په شپه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا ستا لپاره وي، هغه دعا چې هغه مخکې له دې نه ستا د اسلام راوړلو په اړه کړې وه، او رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم اوس د صفا سره په دارالارقم کې تشریف لري. نو عمر رضی الله تعالی عنه خپله توره له تیکې راویستله او له کوره راووت تر څو دارالارقم ته ورسید. دروازه یې وټکوله، یو صحابي رضی الله تعالی عنه راپاڅېد او د دروازې له چولې یې وکتل چې عمر رضی الله تعالی عنه توره په لاس ولاړ دی. ژر یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورکړ. موجود خلک سره راټول شول. حمزه رضی الله تعالی عنه ورته وویل څه خبره ده؟ دوی ورته وویل عمر رضی الله تعالی عنه دی. ده ورته وویل دروازه ورته خلاصه کړئ، که چیرته په خیر او ښه نیت راغلی وي مرسته به یې وکړو، او که چیرې د شر په خاطر راغلی وي نو په خپله توره به یې ووژنو. په دې وخت کې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دننه و، وحی ورته کېدله. وروسته راووت او عمر رضی الله تعالی عنه یې په کوټه کې وموند. هغه یې له جامو او د تورې له بند نه راونیو، په شدت سره یې راکش کړه او ورته ویې فرمایل عمره، آیا ته تر هغې له خپلې لارې نه ګرځې تر څو چې الله تعالی د ولید بن المغیره په شان سپکاوی او عذاب در باندې نازل کړي؟ دا عمر بن خطاب دی. یا خدایا ته اسلام ته په عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه باندې عزت او قوت ورکړې. همدا و چې عمر رضی الله تعالی عنه وویل اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، او په دې ترتیب سره هغه هم په اسلام مشرف شو. کله چې عمر رضی الله تعالی عنه د شهادت کلمه وویله، په دارالارقم کې په یوه اواز سره د تکبیر چیغه اوچته شوه چې ټولو خلکو واورېده. عمر رضی الله تعالی عنه د بېساري غیرت او شجاعت درلودونکی و، او د دې اسلام راوړل د مشرکینو لپاره د ذلت او سپکاوي او د مسلمانانو لپاره د عزت او قوت پیغام و. ابن اسحاق په خپل سند سره له عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت کوي او وایي کله مې چې اسلام راوړو نو فکر مې وکړ چې په مکه کې څوک له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیره کینه او دښمني لري. ومې ویل دا ابو جهل دی. نو کور ته یې ورغلم، دروازه مې ور وټکوله. هغه راووته او راته یې وویل په خیر راغلی، خیرت دی، څنګه راغلی؟ ما ورته وویل د دې لپاره راغلم چې په دې خبر کړم چې ما په الله او د الله په رسول صلی الله علیه و آله وسلم ایمان راوړ، او ټول هغه څه مې ومنل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راوړي دي. وای نو ابو جهل دروازه ورپسې بنده کړه او ویل خدای دې تا او هغه څه چې راوړي دي خراب او برباد کړي. ابن جوزی وایي چې عمر رضی الله تعالی عنه ویلي کله به چې چا اسلام راوړ نو خلکو به هغه نه پریښود، جګړې به یې ورسره کولې، هغوی به هغه به دوی وهل. خو کله چې زه په اسلام مشرف شوم نو خپل ماما عاصی بن هاشم ته ورغلم او له پیښې مې خبر کړ. هغه په خونه ننوت. وایي بیا د قریشو یو بل مشر لکه چې ابو جهل وي هغه ته ورغلم، ورته ومې ویل چې زه مسلمان شول. هغه هم په خپل کور رانه ننوت. ابن هشام او همداراز ابن جوزی په لنډه توګه دا روایت را نقل کړی دی. کله چې عمر رضی الله تعالی عنه ایمان راوړ نو جمیل بن معمر الجمحي ته ورغی. نوموړي به د قریشو خبرونه یو بل ته وړل او راوړل. معمر ته مې وویل چې زه په اسلام مشرف شوم. جمیل بن معمر لاړ او په لوړ اواز یې چیغه کړه چې ای خلکو، عمر رضی الله تعالی عنه له دین نه اوړېدلی دی. عمر رضی الله تعالی عنه ورپسې وویل دروغ وایي، بلکې ما اسلام راوړی دی. یو ځل مشرکین ورباندې راټول شول او وهل ټکول شروع شول تر څو چې لمر ښه راپورته شو. عمر رضی الله تعالی عنه ډیر ستړی شو نو کېناست. هغوی یې په سر ور کېناستل. ده ورته وویل کوئ څه چې کولی شئ، قسم په خدای که موږ 300 کسه وای نو بیا به یا موږ دا وطن پرېښود او یا تاسو.